د ننګرهار ولایت په 2 ولسوالیو کې افغان ځواکونو 325 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا چې دغه عملیات په کومو ولسوالیو کې شوي دي، افغان ځواکونو څنګه خطرناک عملیات ترسره کړي، په دې ویډیو کې وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې افغان ځواکونو په تیرو 2 میاشتو کې 225 طالبان وژلي او 100 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو د دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو له تیرو 2 میاشتو راهیسې د ننګرهار په شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د طالبانو پر سیمو سخت چڼیز عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 225 طالبان وژلي دي، 100 نورې ټپیان کړي او همداشان د یادې ډلې ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. د سرچینې په خبره په یادو عملیاتو کې د طالبانو له لوري ځای پر ځای شوي 500 کړۍ ماینونه له منځه وړل شوي دي. د شیرزاد ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو څخه پاکه شوي او همداشان د حصارک ولسوالۍ هم ګڼې سیمې ورڅخه پاکې شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب او مراد سره تر پایه پورې لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.